نور زموږ د معاشره کې ډېر شی شته، بعضې ډېر صاحبان استعمالوي او کله مانه واوري کله بعضې پکې لږ تعجب وکړي، لږ سکوت وکړي، څو خالص انکار وکړي، څه ښه خلک یې به صحیح وایي چې ټیک نه دی ته هم خیال نه زما ماته خیال شوی ډېر زمانه پس یو غایب سړی زموږ استاد یا پیري یا بلي او موږ وایو حضرت صاحب یا موږ وایو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یا هم ویل کېږي حضور نبی صلی الله علیه وسلم. ښه علما یې مو یا بد یې مو خبر نه دي، زه هم پرې سوچ پکار زما مه منئ، خو صرف سوچ وکئ چې حضور خو یې لیکي بالکل حاضر تک سمانا نبی صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دی حاضر دی. اوس کدا عقیده نه دا خو د بریلیانو د شرک عقیده دلته فتاوا چاپ شي چې چا یا محمد په دې عقیده باندې وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دی نه سړی کافر دی. فتوا شایع شوې ده سواد کې ډېر شي کراچۍ علماء شایع کړي چې دا عقیده هر کله چې دا عقیده نه چې نبی صلی الله علیه وسلم حاضر دی نو حضور ټکي او تولي دویمه دا صحابه کرام په ادب کې زمون د ټولو ناغه مخکې قربان او په نبی صلی الله علیه وسلم دا نوم چې هغه سنوي زمون مور پلار دی په نبی صلی الله علیه وسلم قربان. روایت کوي یو زنانه بیبي ای به شکل حدیث وي نو زر به بیا زما پلار دې قربان شي هغه حضور ټکي نه نبی صلی الله علیه وسلم ته وای نه د لفظ کې وهم کنه حضور نه معنا حاضر دا فیصله ساده نه چلیږي چې نه حضور خدا ادب یو ټکي نه زمانم ته د ادب په تور وای خود ټکي معنا د غلط ده کنه په دې مقام تارنګ لفظ حضرت مسل کی حاضر دل تو مصدر کا حدیث کی راضی لا صلاۃ بحضرت الطعام حضرت طعام سے وګورئ ویل حدیث معنا دا چې کله طعام حاضری تاسو ته پوخړه طعام نه ناس اور طعام موس کیږي موس خیر ده دا غینه مخکې ډوړاو شریعت کې فرصت اسانتیا وجم حقیقت دار چې د موس بنا په خشوع پاجزه کله چې ته ډوړای خو پرتلا تیار شي او استاد ته بلتی شبره شمانځل راځه زړه بدل ته ډوړای سری اسی باندې ولاړې کوتا کون دارنګ حدیثو کې عام یو قانون معلومیږي چې کم شی خشوع ته نقصان رسي نداغه نزان ساته پای کې ودا حضرت التستی حاضر دل توي کا دامان نشو چې محمد صلی الله علیه وسلم حاضر دی تو پلان کې استاد حضرت صاحب نے حاضر دیتا نه حاضر غونه دا استاد مان بیا ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کی دارنګ نور علماء الروض الانف کی دارنګ الفاظ مناهل الفاظ معجم المناهل الفاظ کتاب شاعر سیدھا سے الفاظ د خلکو په خلو راځي چا په شریعت کې من دی معنی غلط دو دی وي ناغي کوي دا حضرت چره دا د پیرانو دا تصوف والا د دې یو عقیده ده دی داوی چې الله او دا مخلوق یو شي کله یو شي الله په مخلوق کې وردن نشي حلول چې ور اتحاد نو دا حضرت د دغه مرتبه نوم دی دا لفظ اکثر چې موږ یې پیرانو شایع